بشمار روایتونه وای داسې راغلي دي چې له شیء نه بغیر نور ټول کافر دي. معنا نور ټول غوږ سي. الدلائل في شرح منتخب المسائل، دا د چا کتاب ده؟ لسيد الطائفة المغفور له، يعني دي شايو دي دولس إمامو دي طولي دالي دي مذهب سيد ده الحاج السيد حسين طبطبائي القمي. سيدم ده او بیا داسې سید د دې ټولو شیو د طائفي د دوی سید د دې سر سړی ده طبطبائي. د دې کتاب د دې څلورم جلده دا خپل ټاپي دی ورباندې بیا داسې ونه وایي چې دا خپل ټاپه ده یا علي یا زهرا. بیا دې ځای کې خپل ټاپه ده شبکة الفکر جزء الرابع. الجزء الرابع څومره صفحه ده؟ 293. مسلمانانو په دې ځای کې لوی بحث راوړي. دلته راځي وای الوجه الثاني أن غير الشيعي كاف ألف فيري هر څوک ځان ته اهل سنت والجماعت وایي چې د دوی په نسبت باندې ته څه شی یې همدغه د حکم د دغه ځای ته وګوره. ده استغفر الله. غير الشيعي دغه لوی سیدي، دغه لوی فقيه ملاي محقق ملاي مرجعي طبطبائي. وأن غير الشيعي تشيدا ولا إشكال في عدم حرمة غيبة الكافر. وي هيتس إشكال نستا يعني بديك يعني دي حرمتكم خبر نسسي دي كافر غيبت كوا. وتدل على كفر غير الشيعي طائفة كثيرة من النصوص. بشمار روايتنا وإذا سراغلي دي سلشينا بغير نور طول كافر دي. دا يو. وتدل على كفر غير الشيعي طائفة كثيرة من النصوص. دير بشمار روايتنا وإذا راغلي دي سيدي بيلا شيغانو دي نور خلقو په كفر باندې وای دلالت کوي. وري غير الشيعي على كفر غير الشيعي او باسي لعنوانه ممداور کړی دسي ان غير الشيعي مسلمان وای نه ده. یو کتاب دا دی عادي ملا کتاب نه ده، دا دی دوی سید ده، دا مرجع ده، دا طبطبائي ده، قمي ده، لوی سړی ده دی دوی. بل کتاب ته بیا راسو. دا عمدة المطالب ده طول راتغوكسي في تعليق على المكاسب جزء الأول أول جلدة دام دي الحاج السيد التقي طبطبائي القمي. معلوميجي نومي درتا كنا درتا معلوميجي دا دي كتاب نوم ده دي زي توسوغوري پا دي زي كي بيادا دير پا صراحات سرواي. خو كاش كي اي مسلمانة تزانور باندي خبر كري، كاش كي اي مسلمانة تل لسترگي روني كري. دي دي كتابة 200 أو يا صفحة ده دي زي كي مقوري عمدة المطالب أو الجلدة. لكن تاتي دي زي توقوري وأن الإسلام والدين لا يتم إلا بالولاية، فمن لا يكون شيعيا لا أخوة بينه وبين شيعي. وبشك إسلام ودين دا نپورکیږي مگر په ولایت باندې دا پرکیږي. په څه شي؟ په ولایت باندې. فمن لا يكون شيعيا كڅوک وای شیعه نه وي وای لا غسران دی هیڅ شیعه ورورګیلوي وای نسته. استغفر الله وسوکسه اوس بدیر استغفر الله وایست اوس بدیر استغفر الله وایست وسوګوري اره سمغه هم داسې وړونه لاندې وګوري وای وحيث ان السني ليس مسلما. الله رب من كل سني واي مسلمان ندا
وحيث أن السني سيد ده مرجع ده فقيه ده دي دوي طبطبائي لو يعني سيد الطائفة مخي خوي درته هو يل ويدي اغ حرام والي سيابوكم سكي حرام دي بغيكي ويدا دليلم وينستا سواي واي اغدي تحريم دي حرام والي دليل دي غيبت سي مؤمن ببارك راغلي دا اغا وي سني تندا داخل شاتا وين داخل السنة تنادى داخل سني تندا داخل الوجه الثاني وأن غير الشيعي كافر لان دي بس يقولي دوباره بيا بتكرار بس واي او دي واي دي كافر غيبت واي بالكل حرام ندا او واي بدي باندې ډیر روایتونه د سدي مخالفینو په کفر باندې وای دلالت کوي څوک مخالفین څوک یې موږ اهل سنت والجماعت دلته به بعض خلق وای دلته خو د مخالفین سنیان خو د پاس دلته متشي درته ښکاره کړل سي وحيث ان السني ليس مسلما دا دی یو خبر ملک صاحب علای تاسو ته درکې قاری دې ځای کې تاسو وګورئ مسلمانانو دې ځای تم پسې وګورئ تفسير كنز الدقائق للمفسر الكبير والمحقق العالم العارف المرزا محمد مشهدي دي څوم جلده؟ دوم جلده الجزء الثاني كم كتاب ده؟ تفسير كنز الدقائق للمفسر الكبير والمحقق والمحقق نحرير ذاك تشي ده العالم العارف المرزا محمد مشهدي دي كتاب دوم جلده 240 صفحه ده وګوري كنز الدقائق دوم جلده 240 صفحه ده وسوګوري مسلمانانو ويعلم هو سوي ته دا سکرین دا خط لیک درته غټ کړم چونډې مو اچولې دي واعلم ان هذا الخبر مخكي خبرك يدل بصريحة على كفر اهل السنه واذا باس خبر سي بصراحه سره ده او بصراحه سره دلالت کوي په کفر دي اهل السنه والجماعه باندې استغفر الله فإنهم شاكون في غيبة صاحب الأمر ووجوده ځکه أهل السنة كافر دي سدي دا دولس نیم سوه کاله سي پټ ده ورک ده وای دي په وجود کې وای شک کوي ځکه وای دوی کافر دي استغفر الله الله ربي من كل ادي کلیسا مزدورانو ادي سپو پرمنځونکو او بی ایمانو او په لایکونو په الورزو باندې ایمان خرڅون کو په شهرت باندې خپل پیغمبر خرڅون کو په شهرت باندې د رسول الله صحابه خرڅون کو څه درته وایي په صراحت سره او ته بیا وایي چې وایي پلانی مې ورور ده او پلانی مې ورور ده پلانی مې ورور ده اله العالمین مو حشر ورسره وکړه لدغ خلقو سره په ورځ د قیامت او د موږ حشر د رب العالمین د رسول الله له صحابه او اهل بیت سره وکړي په ورځ د قیامت امين لاندې بیا په دې کې په صراحت سره وایي چې وقد صرح في الخبر بان الشك فيه كفر څوک چې په مهدي کې شک کوي دا کافر ده دا دې درته وایي البته مخکې درته ویل چې وایي په دې باندې دلالت چې اهل السنه دا ټکی خو درته معلومي کنه درته معلومي ازيح كريم الله يعني رسول الله لجهنمي سر کو نکاح کړي او ام حبيبه رضي الله عنها سره یو استغفر الله او بل عثمان ابن عفان جهنمي ده خو نبي عليه السلام جهنمي ته دولراني په نکاح ور کړي استغفر الله العظيم اتی تفکر کوه په نامه مسلمانه حقيقي مسلمانه تاته مو صحابه ودي دفاع لخر تاسي تم وايمه اله العالمين مديدي مبارك شبي ببركه تو شري حاجتنا ورمانونا بركه انوار النعمانيه دوام جلد 208 صفحه انوار النعمانيه دا دي سيد دا محدث دا فقيه دا دي اغشى كتاب دا
په دې ځای کې مسلمانانو تاسو لږ وګورئ عجیبه خبره په دې ځای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په اړه باندې راوړي وای وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان علامه النواصب دی نبی علیہ السلام نو وایدات را خبره په روایت کې راغلی سي علامه د نواصب وداده سي کدی په علي رضی الله عنه بل څوک مخ کې کړل د ناصبی ده استغفر الله يعني ابو بکر او عمر بنور باندې مخ کې کوي کدی مخ کې کړل ته ناصبی د ناصبی څوک د وسیدل ته د خپل راخي لاندې دې ځای کې وګورئ ويؤيد هذا المعنى ان الائمه عليهم السلام وخواصهم دې ځای کې راځي وای دغه لفظ د ناصبی سره دا وای اول په علی ابي حنیفه وامثاله امام ابو حنیفه رحمه الله وای ناصبی او د په شکل سوی څومره د ټول ناصبیان دي استغفر الله العظيم بیا ورسره وای سوی ان مع ان ابا حنیفه لم يكن ممن نصب عداوه لاهل البيت وای په ښکارا خو دا نو ویل چې دښمنی نه وای کړي لیکن وای پریخي وو یعنی پریخي وو اهل بیت ځکه ناصبی ده دې ځای کې تاسو اوس راسي یا دې ځای کې اوس ناصبي د خپل اوس را پیژني یو دقیقه دحت لأبي عبد الله عليه السلام دې ځای کې راځي روى صدوق طاب ثراه في العلل مسندا متوجيسيه دغه في علل الشرائع ده دي علل الشرائع ورتواي زورت علل الشوارع ويما دي لارو دي زكي وي شيخ صدوق وسند صحيح سرا دا رواية راوړې ده قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصبة دي ناصبي په قتل کې څه قال حلال الدم استغفر الله العظيم يعني اهل سنة والجماعة امام ابو حنیفه رحمه الله مرګ حلال کړی ورته مالته مې مخکې درته ویسي اول ناصبي څوک د امام ابو حنیفه رحمه الله ده وزلته څوای وای ما تقول في قتل الناصب اهل يعني كدي ابو بكر اول خليفه ومن التناصبيه كدي عمر دوم خليفه ومن التناصبيه كدي عثمان دريم ومن التناصبيه او دي تام مرګ حلال الدم ده الله حلال الدم خبر را سره پویږي او که څه محترم وایي وینه به ول تاسو ته حلال ده زمونږ وینه غي ته حلال چې وی به وس دو سيد نعمة الله العامل الكامل صدر العلماء ورئيس الحكماء ورئيس العلماء دا دي غلا قبضه سيد ده دا مخکې دلته تاسو سترګې رڼې کړې لږ ویښ کینې خو بیا شروع در باندې کومه تاسو وګورئ ابو حنیفه رحمه الله اول سيدي ناصبي النمر كلا يسوي ده ابو حنيفه او ابو حنيفه ملقور وده يعني لك امام ابو حنيفه رحمه الله الشاگردان واللي هو فقهاء ومحدثين وائمه وزدالان دي دلته دي بدي زكي خپل واي سي صدوق مسندا يعني مسندا ده معناه يعني پسند ايت دي روايت کی خبر نسته اغه واي سي دت ابي عبد الله امام صادق عليه السلام توي ما تقول في قتل الناصب قال حلال الدم وینه خو درته حلاله ده لکن زه دومره بیریږم په تا باندې چې ودی نه نیسي در باندې خبر نسی کته قدرت پیدا کړل نو ته په د باندې دیوال را چپا کړه حائطا الله العظيم او تغرقه في ماء او تغرقه في ماء او یای په بو کې غرق کړه چې بیا په تا باندې شاهدی ونوای وای فقلت فما ترى في ماله قال خذها ما قدرت يعني ما لم يوسس څومره قدرت دی او اسي خوري وړي جني استغفر الله العظيم دي ناصبي دلته د ګوري مخ خپل راو پیزندل سي ان علامه النواصب تقديم غير علي عليه يعني په علي رضي الله کدي څوک مخ کې کړل متناصبي استغفر الله انبياء بلا نور باندې مخ کې کوي صحابه خلاري د انبياء کدي ور باندې مخ کې کړل ناصبيه استغفر الله استغفر ذکر دې په کتابونو کې راځي چې ائمه امام علي تر ټولو انبياء و بهتر ده ښه وقال سوي رب دې وکړي امام ابو حنیفه رحمه الله د دې په مذهب کې حلال الدم ده مو غریبانان خو مخ یسیز فرقي دغه کتاب هغه مخکې حواله سي دغه انوار النعمانيه دا یې کتاب ده د دې د چا ده دلته سم ورته وګوري دا نوم ته العالم الكامل العامل
العالم العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء طابث السيد نعمة الله جزائري محدثهم ده فقيهم ده بدي كتاب كبيات سواي. والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم. دي نواصبه يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تتفق الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي مركز دوي ترى هذا نوما تتشي واي بالكل دي دوي واي مرقم در ترى هذا أو دي دوي مالونم در حلال دي. أغفر الله. وقد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى خاصة. بيدلت الآن دي أما غير رواية بيارا ورده وقري بسند صحيح دلت دي زيكي دي زيكي خا يو خوي أغير رواية راورده. وقلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الدم. وين درت حلال هذا بسند صحيح بل رواية بسيو قرأ بسند صحيح عن مولانا صادق عليه السلام قال خذ مال الناصب حيث ما وجدت وابعث إلينا بالخمس. ستشير دي أهل السنة مالونا بيدا كوا الغلا كوا يمكتي ويبو خمس كرا كوا. أغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. أخي أساسي أهل السنة والجماعة دي ويلي سيدي شيء وينتو يا والحلال هذا يو تشيلن جور كوا. نشتق عريس محترم. نشتق عريس. لكن دي بكتابونه كي مو حلال الدم دل تورتو قري حلال الدم يو أو مالونا يمغلا كريا طول شاني ويغلا كري. استغفر الله. وس بخوندر كريوس مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ده وشرائع ده غالبا. العلامة المجدد مولى محمد الباقر الوحيد البهبهاني ومجل دخا دي جايكو قري جزء تاسع يا نهم ده تاسع. العلامة المجدد خا ده دي كتاب له دي كتاب قري مصابيح الظلام نهم جلده الدود يرسم صفحة ده. فدي كتاب سيقري مع أنك عرفت أن العام ونحوهم مو تاسخي ده عام أهل السنة خي شر استغفر الله العظيم. والأنصار والنصارى نصا واعتبارا. بارك. كل أهل السنة والجماعات ترى يهود ونصارى وبتر شرير خلق دي الله العظيم. أو ديتا لا شك في أن المطلوب شرعا ويبديك شك ناس الشريعات دا غوختنا كوي سيبو دوي باندي بلعنت واي أو ديتا بخيراوي كوي او بيخيبه پر زون دعاء لا نورتكي لا دعاء لهم دي دوی لپاره دعاء منسته او دي موږ د بازي دي کلیسا مزورن سپلار امور نه دي معلوم او بیا راځي په دې میډیا کې ناسوي بیا دعاګانې ورتکي بیا زړاګانې ور باندې کې دوی ورته وایي لا دعاء لهم. اهل السنه والجماعه خاص لعنت به ور باندې وایي بدعاء به ورتکي ځکه چې دي تر يهود او نصاراو اې دي تاسو په خدای قسمي دي کلیسا مزدوران دغه رمباړيزین او جاسوسان دي کلیسا دي ته اوس ماتر يهوديانو بدتر ویلي دي کدوې ورته ویلي دي ورونو لا غوړونه ورته ویلي قاره سبا ورونه یا یو کس وایي چې زیلیک سم واورما لدي ورونه ورته ویلي دي قارسته ولا ورونو یې ورته ویلي دي لدي خلق سره سم خامخ سي ورته دي يهود او نصارا او دي پتا باندې بلا او ګرځي ورته دي شي دي ورونو کتابونه دی وایي ها مو قارسته او هغه مخکې شالته وای د دوی مالونه کې د ګیر کړل ښځې ته وای ښځې هم درته روا دي نو تی خو پوهېږئ نه سیب محترم تفصیل ته ضرورت نشته